له تیرې اونۍ راهیسې او تر نن ورځې پورې طالبانو څومره وحشتونه ترسره کړي دي. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوي ویډیو ته ښه راغلاست وایم. تیره اونۍ طالبانو 140 مالکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملي امنیت شورا د تیر په څیر یو ځل بیا هم د تیرې یوې اونۍ تلفات راسنیز کړي دي چې طالبانو لخوا پکې مالکیانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملي امنیت شورا د تیر په څیر یو ځل بیا هم د تیرې یوې اونۍ خونړي تلفات راسنیز کړي دي. ویل کېږي طالبانو د تیرو 7 ورځو کې 140 مالکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده چې له دې ډلې 42 مالکیان شهیدان کړي دي او تر 105 نور یې ټپیان کړي دي. جاوید فیصل پر خپله ټویټر پاڼه د وروستۍ اونۍ تلفات داسې مهال خپروي چې تیره اونۍ حکومت د پاتې 2000 طالب بندیانو د خوشي کولو خبر ورکړی و. ملي امنیت شورا پر خپله خپره شوي خبر پاڼه کې وایي چې طالبان په شاوخوا 18 ولایتونو کې د خپل تاوتریخواله یاد شوي تلفات اړولي دي. تر دې مخکې اونۍ کې بیا د وسلوالو طالبانو د یوې اونۍ په لړ کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې شاوخوا 50 پلونه الوزول شوي وو او 16 سړکونه یې وران کړي وو. نوموړي همداراز ویلي وو چې په دغه دوران کې طالبانو د ټول هیواد په کچه څه د پاسه 222 ترهګریز بریدونه کړي دي. په دغه بریدونو کې شاوخوا 422 افغان امنیتي ځواکونو ته هم د سر زیان اوښتی ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل همداراز ټینګار کوي چې طالبانو ته له اورکم او اوربند دواړو څخه ناوړه ګټه پورته کړې ده او هڅه یې دا ده چې افغانان او افغانستان دواړو ته زیان واړوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تیره اونۍ په یو بیان کې وویل چې دوی به په افغانستان کې هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې په امریکایي ځواکونو او په افغانستان کې د امریکایي بنسټونو پر وړاندې برید وکړي. په داسې حال کې چې د چارواکو په وینا د هیواد په ګوټ ګوټ کې بیا د ټولو وروستیو خونړیو پیښو تر شا د همدې وسلوالې ډلې لاس ده. په دې وروستیو کې په دیني بنسټونو، علماو او ولسي وګړو له هدفي بریدونو سربیره په افغان امنیتي ځواکونو باندې هم د وسلوالو مخالفینو بریدونه زیات شوي دي. خو په ډیرو هغو بریدونو کې چې خونړي او جنگي جنایتونه پکې شوي دي وسلوالو طالبانو رد کړي دي. خو په ورته حال کې زیاتوي چې په افغانستان کې القاعده او نورې ترهګرې ډلې نشته ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د ملي امنیت شورا لخوا د دغه خپره شوي ارقامو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چیرته تاسو هم خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړمه.